دا د افغانستان تولید ده دې کې له یو کال نه نیولې ته دیارلس کلونه پورې دا به ستا د ګرمۍ مال ده ښه صحیح او ریټ هم ښه مناسب ریټ ده. څو ریټ دی دا لازمي دا کمیس په مور پلار باندې څه دی فرض عین دی دا کمیس به لازمي خپل لور ته کوي. له پاکستاني توکو اوس هم دلته استفاده کیږي زمونږ استاد خپل تولید دی دا به د ناوې لپاره وي ناوې لپاره نکریز شپې لپاره د دې قیمت څومره دی قیمت نه دی دا ټول بازار کې انشاءالله ما درته وویل 800 افغانونه درته کم نه درکړي په د خاطر چې دغه مارکیټ نه وي دی بل زمون کاروبار دی هم د فروشي د په د خاطر موږ ارزانه په شپږ سوه افغانۍ ورکوي کاروبار دی په داخل او بهر کې ښه په درس کې روان دی الحمدلله الله نه راضي اوسو ښه په درس کې زمون کار دی ښه په درس کې دی الحمدلله لکه لوی واړه دي ستا د وړو لپاره دا په څو دی لکه اوس دا چې دا په 280 روپۍ دا په څو افغانۍ ورکوي دا 350 افغانۍ دي او دا ټوټۍ گاج ده دا ټوټۍ گاج ته ورته په 1500 افغانۍ واسکټ سره او که واسکټ تر لري کو واسکټ تر لري کو 200 روپۍ واسکټ بیل خرڅیږي او بل خرڅیږي موږ سره بیا نور شته د فیشن د خزینه جامو او خزینه فیشن توکو تر ټولو لوی او ستار مارکیټ دی د شاهین بازار په نوم. سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. قدرمنو هیوادوالو ستړي مه شئ هرکلی ښه راغلاست درته وایم هیله لرم چې ښه به او د ژوند په ټولو چارو به برلاسي له خوشبخته نن بیا د جلال آباد ښار کې او دا بیا په جلال آباد ښار کې د ښځینه جامو او ښځینه فیشن توکو تر ټولو لوی او ستار مارکیټ دی د شاهین بازار په نوم. غواړو د دغې اړوند د دې د قیمتونو اړوند او د ډیزاینونو د کیفیت او د کمیت اړوند له هیوادوالو او هټیوالو سره خبرې اترې وکړو. را سره پاتې شئ خپرونه را سره له پیل نه تر پایه پورې وګورئ. بیا هم ستړي مه شئ قدرمنو هیوادوالو دا د شاهین بازار منځ دی او غواړو دلته له ځینو هټیوالو سره خبرې اترې وکړو. په پیل کې دغې دوکان ته ورځو او د دغې دوکاندار سره خبرې اترې کوو. جوړ په خیر تازه تکړه خیرات دی فداري دی ښه خوی په خیر شپې ورځې په خیر تېرېږي کارونه مو ښه روان دي مونږ خو دې پېژنو او لیدونکو ته به یې نوم واخلي. سایل خاکسار او یو تن هټیوال د شاهین بازار. ډېره مننه خاکسار صاحب محترم چې وخت یې راکړې خبرې اترې سره کې څنګه دی کاروبار مو څنګه دی؟ شکر الحمدلله د الله فضل دی بس د اختر مخه ده
او ښه د سوداګانې کېږي. لکه څومره د پخوا پرتله کوم ځای خواله راغله سوداګانو کې کنه؟ ډېر زیات سوداګانو کې توفیر راغلی پخوا په پرتله. یعنې اوس خو د اختر مخه دم بل دغه مارکېټ هم اوس ښه دی، لږ خلکو ولید مشهوره شو. بالکل. په دې خاطر خلک راځي سوداګانو لپاره. تا خبره وکړه چې دغه شاهین بازار نوی دی کنه؟ لکه څومره وخت کېږي چې دغه شاهین بازار جوړ شوی دی؟ تقریبا د دې 1 کال اوس پوره شو. فکس یو کال پوره شو. او په یو کال کې دغه بازار ته ستا په نظر څومره مشتریان راځي د تیرو مارکیټونو پرتله؟ دغه ته ډېر مشتریان راځي که هغه نور مارکیټونو ته ځي؟ نو د تیرو مارکیټونو په پرتله ډېر زیات خلک دلته راځي، ځکه چې کله نوی مارکیټ جوړ شي نو هغه تقریبا 2 کاله 3 کاله وخت غواړي چې خلک راشي ورته او څوک یې وګوري. خو شکر الحمدلله دغه اول کال دی او مشتریان راځي سوداګانې کېږي. انشاءالله د ټولو کار ښه دی. ډېره مننه. دا ډېره د فخر خبره ده چې مارکیټ په یو کال کې جوړیږي او په یو کال کې تر دې حده رسیږي چې په پوره معنا مشوره کېږي او هیوادوال راځي دلته سوداګانې کوي. د کالیو په قیمتونو به سره خبرې اترې وکړو، اختر نږدې دی او هیوادوال غوښتنه هم دا لري چې کالي ورته وښایو چې دا په کوم ریټ دي او کوم ډیزاین دی. انشاءالله چې بس د ټول بازار نه به ښه ریټونه ښه ریټونه دلته که نه؟ زمونږ په خاطر څومره تخفیف کولی شي؟ ستاسې دپاره هم تخفیف د ټولو هیوادوالو دپاره دا تخفیف نه موږ خو چې زیاتره مارکیټونو ته لاړ شو بیا موږ ته وایي تاسو د خاطر 0% تخفیف، ستاسو د خاطره خو 0% بیا 80% سرچپه کار سره کوي. موږ هیوادوالو ته هم تخفیف لرو، یوازې کمرې د مخې نه. انشاءالله ټولو هیوادوالو ډېره مننه. اوس داسې یو جوړه راواخله ستا د پیرزوینې چې زمونږ کامرمن یوسف خان یې واخلي. ټول موږ پیرزو لرو. ته راواخله چې موږ یې سره وګورو. تاسې در سره وګورئ، کاټن هم پکار دي، کاجون هم پکار دي. ها دغه جوړه څنګه ده؟ دغه جوړې خو دي د ماشومانو لپاره کنه، 2 کالو لپاره 3 کالو لپاره راځي. دا به څو افغانۍ ورکوي؟ دا 3.5 افغانۍ دي. او دا ټوټۍ ګاج ده؟ دا ټوټۍ ګاج ته ورته ده. ډېر ښه. او هغه د ماشوم لپاره ګوډیانو کې درېشانې دي ماشومان، درېشانې دي، هغه په کوم ریټ کې هغه 180 روپۍ دي. 180 افغانۍ. نور چیرته وګورو؟ ما خو درته وویل چې ته راواخله چې ستا په زړه یې چې زه ځان سره یوسم. خو دغه ټول ته در سره خوښ نه ټول دکان خو زه نه راځي زمونږ په خوښه نه لي، خپل ټول دکان خو نه شم وړلی خاکسار خپل په خوښه هغه اخلي کنه، موږ په خوښه خو نه اخلي. هر څوک خپل ذوق لري، څوک کاټن غواړي کاټن موږ سره شته دی. دا کاټن دی اوس کوچې سب ګوري، دا سپین کاټن دی. دا هم ګاز دی؟ کاټن دی نه، دا کاټن دی. خدا کاټن دی لمنې والا کاټن دی. دا به څو افغانۍ دی؟ دا 600 افغانۍ دی. بیا قیمت نه دی دا ټول بازار کې انشاءالله ما درته وویل 800 افغانونه درته کم نه درکړي په د خاطر چې دغه مارکیټ نوی دی، بل زمون کاروبار دی هم د فروشي ده، نو په د خاطر یې موږ ارزانه په 600 افغانۍ ورکوي. که زموږ د خاطر تخفیف کې 1500 ورکوي 1500 ټولو هیوادوالو دپاره دی. په 1500 هیوادوالو زموږ له خاطره 100% تخفیف راغی، ډېر کم راغی. خو خیر 500 افغانۍ تخفیف یې وکړي، په 600 یې خرڅوو، په 1500 افغانۍ ترې اخیستلی شي خاکسار صاحب. او دغه راته راواخله خاکسار صاحب محترم، دغه لباس دی د سره بیا خپل دا ګوري هر څه ورسره شته دی مکمل. دا بیا ډېر ښه تخفیف کړي، دا بیا 400 افغانۍ دي. 400 افغانۍ هر څه ورسره د دې خو لستوڼي نشته که نه؟ لستوڼي نه لري که نه، دا فقط واسکټ لري او دغه شی لري. صحیح په څو ویلي؟ 400 افغانۍ. ډېره مننه. بخیر خاکسار صاحب چې خبرې اترې سره وکړلې. که اجازه دي لاړ به شو د شاهین بازار کې به له نورو هیوادوالو سره هم خبرې اترې وکړو. ډېره مننه. بخیر شي قدرمنو هیوادوالو، را سره پاتې شئ. مخکې ورځو د شاهین بازار اړوند له نورو هټیوالو سره هم خبرې اترې کوو. سلام علیکم کاکا، خی بخیر خیرت دی خلاری ده. اجازه در راوړم دکان ته. څنګه چلېږي صاحب؟ خی بخیر خیرت دی خلاری ده. نوم مبارک دی؟ ولی الله صاحب زاده. ولی الله صاحب زاده. او د جلال آباد ښار اوسېدونکی که نه له کوم بل ولایت راغلی؟ ما د درانور ولسوالۍ اوسېدونکی یم، فعلا ښار کې ژوند کوم.
اصلا د درې نوري خو اوسېږي اوس په جلال آباد جلال ښار آباد ښار. ډېره مننه څومره وخت کېږي حاجي صاحب چې دغه دوکان دې جوړ کړی دی دا 15 میاشت چې موږ دا دکان جوړ کړی 15 میاشته او څنګه د مشتریان راځي سودا به کوي که د نه الله فضل دی د خدای نه راضي یو چې بس هغه روز مزدوري پاتې کېږي راته نفقه شته دی ورته ښه کاروبار دی د ورځې مزدوري د ورځې حد اقل د ورځې څومره ګټه کوئ دلته ګټې خو کله کم او کله ډېره خو دغه د اوسط په حساب باندې داسې 800 900 نظر پورې ګټه سودا نه خایم سوچا ګټه ډېر ښه او څو نفره مصروف اسئ په دغه دکان موږ کې دلته 2 نفر مصروف ها 2 نفره مصروف ډېره مننه په خیر اوسئ الله دې په کاروبار کې برکت واچوي په دې لباسونو به سره وغږېږي خوښه دې ده بله او تا سره ټول کابلي لباسونه دلته فروشوي ها دا په څو روپۍ دی دغه لباس دې راواخله هېوادوال یې وګوري دا هیوادوالو چې ګوري دغه لباس د جنس ښه دی او د دغه په حساب باندې دی تقریبا 500 روپۍ باندې په 1500 افغانۍ 1500 واسکټ سره واسکټ سره او که واسکټ تر لري کو واسکټ یې لري په 200 روپۍ واسکټ یې بیل خرڅېږي او بله خرڅېږي موږ سره بیا نور شته دی فیشن ورته نه که چیرته دا واسکټ تر لري کو بیا دغه جوړه چې دغسې شو کې لیکل واسکټ سره بیا نه کوي خو موږ د نور مشتریانو په خاطر باندې نور اضافه د واسکټ راوړي دي ورته او په دې ها په نورو ډیزاینونو کې مرته واسکټ راوړي دې سره جوړه کېږي ډېره مننه په خیر اوسئ او دا په څو روپۍ دی دغه یو دغه بیا په 200 روپۍ باندې موږ حسابو مشتریانو لپاره بیخي ارزانه ده دغه 200 روپۍ 200 افغانۍ او دا چې ګاج دی نه دی کاټن دی دی کاټن دی او کتان ها. دی ډېره مننه په خیر اوسئ او دغه کوبۍ ته راوخله راته دا دلته څوکړي درنه په جلال آباد کې دغه خرید ډیر زیات شوی دی نن سبا د دې خرید زیات دی په جلال آباد ښار کې؟ په جلال آباد ښار کې او په جلال آباد ښار کې دی تقریبا داسې وایي چې د ورځې شپږ جوړې اووه جوړې دا د اوسي د ورځې د ورځې شپږ جوړي یو جوړي یعنی ستا د خبرې په تایید چې په جلال آباد کې هم د کوبای فیشن اوس رواج شوی دی ها ډېر ښه زیاتره هیوادوال دا دي چې پیسې زیاتې مصرف ښه څیز باندې مصرف کوي هغه مخکې غوندې نه دي چې خراب څیز ته به لاسرسی کوي چې ارزانه به وي او دی په دې خاطر باندې چې ښه څیز واخلي او مصرف زیات له خوال نه به راتېر شو علت یې څه بولئ ولې دا کوبای په جلال آباد کې رواج شو یو خو تګ راتګ د خلکو ولسونو یو بل سره زیات شو بل د فرهنګونو یو بل ته دا میراث باندې پرېښوده په دې خاطر باندې چې د دوی دا تګ راتګ زیات شي فیشن د یو بل وګوري نو په دې خاطر باندې دغه شو یو مناسب ځان ورته ښکاري ستاسې په نظر دغه فیشن چې اوس په جلال آباد کې رواج شوی ښه یې بولئ د نورو په نسبت باندې طبعا ښه بولو چې کوم یو څیز ښه شي او مناسب نه همدغه چې په درېنور کې زموږ خور واغوندي نو هغلته خو مناسب نه دی خو جلال آباد ښار کې مناسب ډېره مننه همدغه ما هم غوښتل چې په جلال آباد ښار کې مناسب دی خو په ولسوالۍ کې بیا هر یو خپل فرهنګ او دود او دستور لري بالکل ډېره مننه دا خو د کابلي فیشن شو د دې قیمت راته ونه ویلې د دې قیمت 2.5 روپۍ درته خو 2.5 افغانۍ دا هم دی دا هم په 2.5 افغانۍ دی ښه ډېر ښه ډېره مننه او دغه خو ګنډې افغاني دی افغانستان کې جوړ شوی دی دا دا د افغانستان څخه ها او دا د افغانستان څخه دا چیرته همدلته په شاهین بازار کې جوړېږي تاسو له کابل راوړئ کابل او دا په ماشین جوړ شوی که په لاس خو نه دی جوړ نه شوی دا په لاس جوړ شوی دی په لاس جوړ شوی دی؟ او د لاس کار دی دا د ماشین کار نه دی او دا د څو کلونې پورې اغوستلی شي د 12 نیولې تر 14 پورې 14 کلنې پورې دا ورته مناسب دی مناسب دی دا ورته ښه ډېر ښه په څو افغانۍ د دې ریټ د دې بیا 800 روپۍ افغانۍ دی د دې ریټ ماته 800 افغانۍ 800 افغانۍ ولې دا قیمت دی نو خدای په لاس جوړ شوی دغه خبره په لاس جوړ شوی تاسو سره خو علي صاحب په دکان کې ګورو ټول کابلي فیشن دی که نه او را به شو لږ دې خواته دا هم دلته په لاس جوړ شوی دی کې کار شوی دی که نه په ماشین باندې جوړ شوی دا په ماشین جوړ شوی دی همدلته په شاهین بازار کې جوړېږي دی نه دی هم د کابل ښه تاسو ټول کابل راوړئ مخکې خو موږ هغه د هیواد سره خبرې وکړې داسې ډیزاینونه هغه په خپله جوړول ولې دلته نه جوړوي نږدې خو دغلته دې نه وروسته جوړېږي دا په هماغه وخت کې راوړي دي ځینې برخې پاتې در سره او یعنې مخکې دلته دا دوکانونه نه وو چې دا ټول جوړ کړي نه دی اوس هغه دغه والا غمه والا ناست دی جوړه والا ناست دی نو په دې خاطر دې نه وروسته هم دلته جوړ ډېره مننه علي صاحب ډېر مننه په خیر اوس چې خبرې اترې راسره وکړلې تاسو به نه مصروفه کوسئ دی خاص بخیر اوسئ ورور ته ستړی مه شئ بخیر یې استاد محترم خیر خیرت دی قدر دی چا سره خبرې وکړو ده سره نو ولې غږ ونه کړو داسې اشاره وکړه ده السلام علیکم سلام خاص بخیر ډېره مننه په خیر اوسئ نوم مبارک دی عبدالصبور مر د ننګرهار ولایت اوسېدونکی د ننګرهار ولایت اوسېدونکی
د ننګرهار د کومې سیمې اوسېدونکی یې؟ بېسود ولسوالۍ ها اوس هم بېسودو کې اوسېږئ؟ ډېر ښه، ډېره مننه. څومره وخت کېږي چې په دغه شاهین بازار کې د دوکان پرانیستی دی؟ په شاهین بازار کې تقریبا یو کال زمونږ وشو چې دلته د دوکان جوړ کړی دی. د شاهین بازار د جوړېدو هم یو کال کېږي، یعنې په اوله ورځ تاسو راغلي یاست، اول دوکان تاسو پرانیستی دی؟ اولنی دوکان پکې زما دی په شاهین بازار کې، افتتاح د دې مارکیټ ما کړی انشاءالله. دا څه وایې؟ نو بیا تا باندې خو ډېر څه کېږي، باید تا ته یې دوکان فری درکړی وای پکې چې پرانیستی یې تا کړی. بس که فری نه دی ورکړی خو داسې غټ پیسې هم موږ نه اخلي انشاءالله. په څو روپۍ دا دوکان نیولی په کرایه؟ دا دوکان په 2000 روپۍ کې دی. رښتیا ووایه؟ ښه، ډېره مننه، په خیر اوسئ. دغه کوم لباسونه چې دلته ښکاري تاسو یې په خپله ګنډئ دغه ځای کې؟ او د ټول سره استادان شته د کار کې. څو کسان در سره مصروفه دي اوس دلته؟ فعلا خو 4 کسان اوس یو ته دوه هغه او بل یو مو کس څه کړی؟ مکتب ته تللی. ښه، مکتب ته تللی، ډېر ښه. دا اوس بیخي ښه خبره ده چې هم مکتب وایي او هم کار کوي. استاد محترم په کالیو به سره وغږېږو او ستا دوکان ځکه خوند راکړي چې ګنډې افغاني پکې دي. مخکې یو بل دوکان ته تللي وو، هغې کې هم ډېر ښایسته ښایسته لباسونه خو ټول پکې کابلي فیشن و او له کابل هغه لباسونه پکې وو چې کابل کې زموږ خویندې اغوندي او ته به راسره وغږېږې په دغې لباسونو باندې. دا په څو افغانۍ کېږي دلته؟ دغه 4 جوړې هم چاته فرمایشي جوړ کړی دی، جوړه په 3000 افغانۍ باندې. یوه جوړه په 3000 افغانۍ ده. د ستاسو د کار او د ټوټې هر څه سره؟ هر څه سره کمیز پرتوب صادر مکمله جوړه ورته په 3000 افغانۍ جوړ کړی. ښه، او هغه جوړه؟ دا پولیدار جوړې چې دی د دې ریټونه مختلف دي، هر کوم یو خپل مختلف ریټونه لري. دغه جوړه چې دی 9.5 ته لږ راوړاندې شه دې خوا ته. دا په 9.5 افغانۍ ده. 9.5 افغانۍ قیمت دی. 2 کیلو پکې پولی لګېدلی، څو دانې پکې شینکي لګېدلی، لامن لګېدلی، هر څه پکې انشاءالله شته دی. او دا څه وخت کې زموږ خویندې اغوندي د پولیدار کالي؟ دا پولیدار کالي چې دی د نکریزو شپه کې خلک دا اغوندي، بعضې چې دی پکې ګنډ افغاني اغوندي. دا د نکریزو شپه څه وخت وي؟ د واده له شپې نه 2 شپې مخکې که نه؟ 2 شپې مخکې 2 شپې مخکې که 1 شپه مخکې؟ بس څوک یو شپه مخکې کوي، څوک 2 شپې کوي. دا خو یو ځانګړی شپه دی نو دا لازمي دا کمیس په مور و پلار باندې چې دی فرض عین دی. دا کمیس به لازمي خپل لور ته کوي. دا یعنې فرض عین دی چې انشاءالله د چا لور ودیږي خورې ودیږي دا باید ورته دا به واخلي. لازمي ورته. او هغه د واده په شپه باندې چې د شاهو خویندې اغوندي هغې کوم کالي؟ چرمدار هغې ته وایي؟ چرمدار هغه موږ سره شته. همدا چرمدار دی؟ دې ته چرمدار کمیس وایي. دا د واده په شپه باندې د شاهو خویندې اغوندي. شاهو خویندې. دا په څو افغانۍ دی دا چرمدار؟ دغه جوړه هم چې دی هغې څه فرمایش 3 جوړې دي 15,000 روپۍ باندې. یوه جوړه 15,000 افغانۍ باندې. د دې په پرتله په دې کې ډېر کار شوی چې 6,000 افغانۍ دی ولې که په هغې کې ډېر کار شوی؟ ځکه یوازې پیته لګېدلې دغه د نه چرم. دا چرمي ماشین پکې کار کړی، په همدې خپله تیکه کې چرمه کار شوی دی او هغه خو پولي دی. تا ته پته چې هغه د دې ځای نه دی، هغه د بل ځای نه راځي. اوس قیمت د لارې بندېدو سره زیات شوی. پولي د کوم ځای نه راځي درته؟ پولي چې دی مواد خام مواد د پېښور نه راځي، دلته زرګران یې جوړوي. دلته زرګران جوړوي. تاسو دلته څه شی جوړوئ؟ دا و چې تا استاد دلته مصروفه دی لګیا دی. دا استاد دغه د ګنډ افغاني کې چې دی 4 جوړې وو ګنډل شوی، یو یې پاتې دی موږ سره، یو باندې استاد لګیا دی کار کوي. موږ چې دی پنجابي جوړې هر رقم کتلاک چې ټیک ټاک موږ ته تاسو راوړئ انشاءالله چې په پوره اطمینان سره موږ دا درته جوړوو. ډېره مننه. د ټیک ټاک لروي هم تاسو جوړې تیارولی شئ دلته هېوادوالو ته؟ اکثریت جوړې چې دی زموږ د ټیک ټاک دی. له خارج نه درته غوښتنه کېږي که نه دلته هېوادوال دغه راځي؟ شپږ جوړې چې دی زموږ دلته یو بل دوست راغلی و لکه تا غوندې یو برنامه یې جوړ کړو چې 3 جوړې پکې دا دی، 3 هغه دی او 2 جوړې پکې سلمه دی. دا په امریکا کې چا خوښ کړی و بیا موږ ته د وټساپ د لارې تماس ونیو. دا موږ ته فرمایش. ډېر ښه. معنا کاروبار دی په داخل او بهر کې ښه په درس کې روان دی؟ الحمدلله الله نه راضي یاستو. ښه په درس کې زموږ کار دلته ښه په درس کې دی الحمدلله. څو افغانۍ به درته د ورځې ګټه پاتې کېږي؟ سوچه ګټه دا مو ورست خبره ده. داس دی چې دغه فرمایش موږ جوړ کړو کله بیا د دې ګټه هغه وخت موږ ته معلومیږي. اوس موږ ګوره په دې جوړه باندې ټول مصارف خپل کوو، بیا په اخره کې د دې سنجش کوو چې په دې فی جوړه باندې څومره موږ مصرف وکړو او په څوم نیولی دی. موږ ته 100 روپۍ په دې کې پات شو. الحمدلله پکې ګټه شته دی، داسې نه دی چې نشته دی. هر انسان چې خواري او زحمت کوي الله به ورته چی ورکوي. دغه کمیس په 6,000 افغانۍ باندې بیه کړی دی؟ 9.5 6,500 افغانۍ. څو افغانۍ پکې تاته پاتې کېږي؟ اوس دا که موږ خلکو ته ووایو خو خبره نه ده، خو دومره زیات نه پاتې کېږي. کم او کم ګټه موږ کوو په دې چې دا شاهین بازار والا سره چې دی زموږ روري دی، خاص ملګرتیا هم دی. دا شاهین بازار د چلیدو دپاره
ځانګړی تخفیف دپاره ما اکثریت وخت جوړې ورکړی خلکو ته په ډېر مناسب قیمت باندې. اوس دغه جوړه په بازار کې همدا اوس پښتنو کې 4,000 4,500 روپۍ د دې قیمت دی. موږ د هیوادوال اقتصاد هم لږ ضعیف دی، د هغې دپاره موږ په 3,000 روپۍ ده چاته فرمایشي جوړ کړی 15 جوړې. ډیره مننه آباد اوسئ چې خبرې اترې سره وکړلې. الله دې په کاروبار کې برکت واچوه. کوم هیوادوال چې غواړي دغه ورور سره اړیکه ونیسي او فرمایش ورکړي او اساس د فرمایش په اساس دوی تاسو ته کالي تیار کړي، نو لاندې د دوی شمېره ده او کولی شي چې د واتساپ لارې سره اړیکه ونیسئ او خپل فرمایش ته ورکړي. ډیره مننه وروره چې خبرې اترې مو راسره وکړلې. خو یو وعده به راسره کوې چې ګوره زمونږ له رویه چې کوم هیوادوال درته راځي پوره تخفیف به سره کوې انشاءالله چې ځانګړی دغه کوم کسان چې م راغلی او چې د اساسو لکه د دوستان د جملې نه یو کس دلته برنامه کړی او د هغې نوم یې چې موږ ته واخیست موږ ورته ځانګړی تخفیف ورکړی دی چې هغه په بازار کې ډېر زیات ګرځېدلی او دلته چې راغی موږ ورته ریټ ویل هغه ویل چې په واقع تاسو په برنامه کې کوم خبره کړې دی هغه هم دلته ثابت. مخلص صاحب چې راغلی و. مخلص صاحب ډیره مننه. خیر شکر د آباد. ډیره مننه قدرمنو هیوادوالو راسره پاتې شئ. مخکې ورځو او په شاهین بازار کې له نورو هیوادوالو او هټوالو سره هم خبرې اترې کوو. بیا هم ستړي مشي قدرمنو هیوادوالو. ډیره مننه چې راسره استئ، څارئ مو او زموږ ملتیا کوئ. دا د شاهین بازار دی کوم چې نوی په جلال آباد ښار کې پیل شوی دی او یو کال کېږي چې په جلال آباد ښار کې د دې پرانیسته شوې ده او هیوادوالو پکې دوکانونه پرانیستي دي او د ښځینه او اړوند بېلابېل توکي پکې خرڅېږي لکه څپلۍ، کالي او د آرایش سامان. ډېر بېلابېل څه پکې دلته پیدا کېږي. دغه هیوادوال ته ورځو د ښځینه او څپلکو سره دي، غواړو دوی سره هم خبرې اترې وکړو. سلام علیکم. ورو اجازه ده؟ خیر علی خیرت ده، خداری ده، خفه خیری. نوم مبارک دی؟ نوم سید محمد. سید محمد. تلاش؟ نه سید محمد حیران. او حیران چیش ته حیرانی؟ بس تخلص هم ده حیران. نه ولی حیرانی علت خو به کنه. بس د حالات ته چې ګوري باید ځان سره حالات مطابق مونږ تخلص. د حالات مطابق حیرانتیا کې. څومره وخت کې شاهین بازار کې دکان پرانیسته دي؟ بس زما تقریبا 15 میاشتې شروع. 15 میاشتې. او د دې دکان څومره کریا ورکه؟ دکان خو زما ډبل دی. ها. د 4,600 کرایه. د دوه دکانونو 4,600 افغانۍ کرایه ورکه. کرایه خدای مناسبه. ښه ډیر مننه بخیر اوسئ. دغه څپلکې چې دي د افغانستان دي تولید دی په افغانستان کې کنه له نورو هیوادونو راوړي دي؟ نه موږ سره د درې هیوادونو دي تقریبا فعلا. اوس د افغانستان دي، موږ سره چین دی او پاکستان دی. کوم د افغانستان دي؟ موږ سره د افغانستان دغه سامان دغه څپلک دي د افغانستان. دا په افغانستان کوم ځای کې جوړیږي؟ دا کابل کې جوړیږي، دلته هم جوړیږي، په جلال آباد جلال کې. آباد کې جوړیږي، کابل کې جوړیږي. او شاهین بازار کې خو نه جوړوي؟ نه شاهین بازار کې خرڅوي. خد له خرڅو هغه څپلک راته راواله ډېر خوندور ښکاري. دغه ها دا په کوم ځای کې جوړیږي؟ دا هم کابلي تولید دی، زموږ خپل تولید دی. خپل تولید مو دی؟ ماشاءالله. هیوادوالو ګورئ زموږ استاد خپل تولید دی. دا به د ناوې لپاره وي؟ هو ناوې دپاره نکریزو شپې دپاره. نکریزو شپې دپاره. د دې قیمت څومره دی؟ دې ښار کې خو د دې قیمت د 1200 دی، موږ دلته ورکوو په 200. دا ولې ډېر غټ توپیر نه دی؟ بس موږ دا مارکیټ نوی دی نو غواړو چې هیوادوالو ته داسې مناسب ریټ ورکړو، داسې ګټې ډېر نه کوو. خو مقصد اوس دې کې تاسو افغانۍ ګټلې دي؟ دې کې تقریبا چې دا موږ خرڅ کړو 80 روپۍ موږ ته ګټي. 80 افغانۍ. 80 افغانۍ.
نور مارکیټونو والا ډیره غټه غټه نه کی به دغه سپلغه بس هغوی هغه کراګانې هم بیا چې بیلو برق هم د هغوی ځای ده زموږ شکر دی دغه ښه دی کراګانې چې دي مناسبې دي داسې ډېرې لوړې نه دي نو موږ هم مناسبه ګټه کوو که چېرته ستاسې بازار مشهوره شو شاهین بازار تاسو هم همداسې 1200 ته نه انشاءالله زموږ به نرخونه همدا وي همدا به همدا نرخونه به وي. نرخونه ځکه زموږ دلته دغه چې دی کراګان چې دي مناسب دي داسې ډېر جیګ نه دي چې موږ مثلا پې دغه واچو ډېره مننه ګزاره کوئ هیوادوالو سره د هیوادوالو هم کارونه خراب دي او بیروزګاریانې زیاتې دي نو هېڅ چاره نه کېږي لکه څنګه چې ته حالات ته حیران یې هیوادوال هم ورته حیران دي ستا په دوکان کې داسې یو جوړه راته راواخله چې تر ټولو ارزان بیه سپلی یم هغه موږ سره خو ارزان بیې بیا دغه دي دغه وطني تولید دی دا بیا ارزان بیې دا په څو افغانۍ دي دغه موږ ورکوو 2500 پورې په 2500 افغانۍ 2500 او قیمت ترینه قیمت ترینه خو بس 300 به کوو 2500 پورې نه نه په ستا په دوکان کې قیمت ترینه سپلی کم یو دي سپلای چې دي بیا موږ سره دغه دي او بیا دغه دي موږ سره دا بیا چینی شپونه دي موږ سره دا د چین نه راځي او دا بیا چینی دي دا په څو افغانۍ دي دا به اخري 800 پورې موږ ورکوو ښه اخري 800 دا 900 هغه وسه او 800 دا اوسنیو حالاتو کې هیوادوال د چینایي تولیدات نه ډېر استفاده کوي که له افغانیو نه فعلا خو د چینی اجناسو نه خلک ډېر استفاده کوي ځکه د دې صفایي هم ډېره ده او بل چې دی نرخ یې مناسب دی داسې د افغانستان تولیدات چې د دوی صفایي نه لري دې صفایي لري خو داسې لکه ډیکوریشن یې دومره لږ کمزوری دی نسبت دغه هغه ډیکوریشن خراب خو هغه خو یو جوړه ده که نه لکه دغه نورو کې که موږ راواخلو دغه جوړې د دې بیا ډیکوریشن نسبت د نورو نه کمزوری دی ډېره مننه په خیر اوسې الله دې په کاروبار کې برکت واچوه وروستیو کې د هیوادوال ته پیغام څه دی بس دوالو ته هم دغه پیغام دی چې یو بل ومنه یو بل ومنئ یو بل چې یو بل مو ومنلو نو کور ته تللی شو ډېره مننه خوښ اوسئ ډېره زیاته مننه په خیر اوسې کور ته به ډېره مننه قدرمنو هیوادوالو چې راسره راستئ ملتیا مو کوئ مخکې ورځو او شاهین بازار درته ښایو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د خپرونې په تیر کې تاسو ولیدل د جلال آباد ښار اړوند دغه نوې جوړ شوی د ښځینه جامو او فیشن توکو مارکیټ چې د شاهین بازار په نامه یادېږي دې ته راغلي یو او له بېلابېلو هیوادوالو دوکاندارانو سره مو خبرې اترې وکړلې دویم منزل ته راوختلو په دویم منزل کې د ګنډې افغاني یو بل لوی او ستر دوکان دی غواړو د دوی سره هم خبرې اترې وکړو او دغه ګنډې افغاني هم تاسو در وښایو که چېرته تاسو غواړ په خارج کې هستئ او دغه ګنډې افغاني ځان لپاره غواړئ نو د دوی مسؤلین سره به وغږېږي دوی شمېرې هم تاسو ته پرېږدو چې تاسو وکولی شئ په انلاین ډول دا د کارګوانو له لارې وغواړئ او هلته ترې استفاده وکړئ په خارجونو کې راسره پاتې شئ دننه ورځو دوکان ته سلام علیکم ورور اجازه خو ده چې خبرې اترې سره وکړو څنګه چل دی ښه خیر خیریت دی قدرې ده نوم مبارک دی میرویس حبیبي میرویس حبیبي داسې لږ دغه شی ورشي کامره کې دواړه راشو صحیح دی کامرمین صاحب ډېره مننه وروره میرویس حبیبي دی نوم دی بله څنګه درته یو فکر پیدا شو چې داسې یو ستر کار دی وکړي او د ګنډې افغاني یو مرکز دی په جلال آباد کې پرانېسته زه خو د ماشومتوب نه هم دغه کار وځم او هغې نه بعد یو 2-3 کاله اوزګار وم مسافري مې وکړو هغې نه بعد چې راغلو خپل وطن هم باید مال خپل وطن کې کار وکړو خپل وطن کې روزګار وکړو یو څه نه یو څه برابرېږي چې کار وکړي سړی پیدا کېږي که کار ونه کړي نه کېږي بالکل دا یګان دا نه دی چې وایي کار نشته ولې نشته ته زحمت وباسه کار وکړه شته دی که ونه کړي خو نشته
الله جل جلاله وي تارکات گزر ته زه برکت برکت. ډیر مننه بخیر اوسئ څومره مصرف د دغه دکان باندې کړی وروره دې کې د 8,000 $، نه لږ ډېر لګېدلي خدا $8,000 نه ډیر لګیدلی او. مالک افغاني خای نه، نه. دغه پیتی تر تر اوخه دغه دا ملک کوم ځای راوړی دي دا دغه ښار د ډن غاړ نه مونږ اخلو د فروشیان نه او ګنډ افغاني کې مونږ خپل ډیزاین جوړو. د ډن غاړ ته له کوم ځای نه راځي ډن غاړ نه دا د پاکستان نه راځي، چین نه راځي، هند نه راځي، دغه ځایونو نه له راځي. پاکستاني توکو اوس هم دلته استفاده کیږي که دوکانونو سره پخوا مال پراتی هغه ورسره شته دی که نه خو اوس نه راځي اوس بند شوی دي اوس بند شوي بدیل دي. څه دی کوم ځای نه راوړی اوس د هند نه راځي او چین نه راځي. کوم یو ګټور دی او. پاکستان ګټور کو د هند او چین ګټور دی نو دا ځکه ګټور دلته نږدې دی مونږ ته او پاکستان. مصارف کم راځي پاکستان ته چې مونږ دلته مال راځي. خو اوس مال لږ ګران شوی دی ځکه چې لاره بنده شوې دی، فیتې ګرانې شوي دي او ځکه چې لاره اوږده شوې دی مصارف ورباندې ډېر راځي. ولې په افغانستان کې دغه فیتې نه جوړیږي علت څه ځکه دی چې کارخانې دلته نشته دی، د دې شیانو ماشینونه یې نشته دی، باید تجاران دغه ماشینونه دې راوړي چې هر څه خپل نه مونږ جوړ کړو. ځکه چې دا یو فیته د ډېری اوس په زنانو باندې جوړی په لاس باندې، ځکه چې کوم فیته نه پیدا کېږي په زنانو باندې جوړی. نو دغه مشکلات بلو خدای دې وکړي چې حل شي. ډیره مننه بخیر اوسئ خبرې اترې راسره کې دغې کالیو باندې به سره خبرې اترې وکړو صحیح دی وروره دې ته کومه جوړه وایي دا ګنډ افغاني دی، ساده ګنډ افغاني د بخمل نه جوړ شوی دی او ازبکي غاړه لري او ساده دی، بس ساده پرتوګ دا ورسره د دی. ازبکي غاړه ده او ښه دا په څو افغاني خرڅوئ دا همدغه خپله جوړه مونږ چې جوړه خپله دې کې 300 مونږ ته 400 روپۍ ګټه پاتې کېږي او دې کې 3,500 تر 3,200 روپۍ مصرف کېږي. ښه تر 3,200 مصرف کېږي په څو یې خرڅوئ 3,500 4,000 هر رقم ریټ دی. اوس نه د دې فاینل ریټ راته وایي چې مثلا موږ درنه واخلو 3,500 افغانۍ 3,500 افغاني. ښه دې کې داسې ښه کار دی چې دومره قیمته خرڅوئ دې کې لاس کار غاړه لري او ټوټۍ ټوټې هم بخمل دی او اصلي بخمل دی. دې کې هم چې د غاړه کې چې فیته نه دی دا هم لاس کار شوی دی. ډېر ښه ډېره مننه او دغه هم راته وښایه چې دا مو ګورو دا چې دی شرمې نه جوړ شوی دی، ماشین باندې جوړیږي او هغې نه بعد مونږ یې په ټوټه باندې په خپل ځمکه باندې بندو ګنډو. دې ته څه وایي تاسو دې ته ګنډ افغاني وایو مونږ. دام ګنډې افغاني او دام ګنډ افغاني دې دی کې مختلف چې- نومونه نه لري بعض یو چې نیم کوم جوړې کې ګردامنه کې فیتې وکارول شي او دغه شیان پکې کار شي هغې ته ګنډ افغاني وایي. هغې ته ګنډې افغاني وایي داسې خاص ځانګړی نوم نه لري مثلا د کوچیانو لپاره بیل د سرخود د خلکو کوچیاني لپاره او بیل هغه خو شته دی، کوچیاني دی پکې مثلا پنجابي دی پکې ماکسي دی پکې رقم ډیزاینونه دي، مثلا پرتوګ ګیبي دی، شلوار دی، پتلوني دی، هر رقم هغه دی. نو خلک د مشتری په ډیزاین باندې مونږ ورته فرمایش اخلو او ګنډو ورته برابر. مشتریان درنه څه رقم د فرمایش کوي په ګنډې افغاني کې ډېر کم یو غاړي ډېری وځي وخت ډیزاینونه نوي شوي دي، مونږ سره موبایل کې عکسونه شته دی، هغوی کې مونږ ګنډلي دي. داسې فکر وکړه چې یو 100 جوړې دغه یو 15 ورځې مخکې مونږ ولېږل جرمني ته برلین ښار ته او هغې کې نوي ډیزاینونه وو چې هغوی فرمایش ورکړی و، هماغه مطابق هماغه په عکس مطابق باندې کتلاک مطابق باندې مونږ ورته جوړ کړو. تاسې کوم نوښت کړی دی چې هغسې غاړه هغسې ګنډ تر اوسه پورې چا نه یې کړی ستا دوکان کې شته ولې نشته خو مونږ لېږلي دي، عکسونه یې مونږ سره شته دی خو مونږ خرڅ کړي دي. هغه بیا مونږ اوس کاریګرخانه کې کارونه شروع کړي دي، رختونه هم راوړی دی، نور ډیزاینونه له خیره سره جوړو او مونږ غواړو دا کار بار غټ کړو وړوکی نه. مثلا چې دا اوس هم مونږ ته هغه ښکاري ځکه چې ډېر څه نه مونږ هغه پاتې وو خو هغه هم انشاءالله جوړو برابرو او ډېر ډیزاینونه چې مونږ جوړ کړي دي پکې ډیزاینونه خو هماغه یو ډیزاین دی که مرچین دی پنجابي دی، هغې کې ته خپل ډیزاین د فیتې نه او د کار نه مثلا چې په کوم طریقه او په کوم مثلا فیته رنګ سره کېنه رنګونه برابره دغه ډیزاین دی. ډېره مننه چې خبره تر راسره وکړل خیر کور دې آباد. ډېره مننه قدرمنو هېوادوالو چې راسره راسئ او زموږ خپرونه ګوري راسره پاتې شئ مخکې ځو او له نورو هټیوالو هېوادوالو سره هم خبرې اترې کوو.
السلام علیکم. حارث صاحب څنګه چل دی؟ خیر خیریت دی قدرې ده. نوم مبارک دی؟ مسیح الله. مزاحم خو درته نه شولم چې څو خبرې سره وکړم. مهرباني. ها مسیح الله څه شی؟ حمیدي. د کوم ځای اوسېدونکی؟ روداتو. ماشاءالله ماشاءالله. روداتو کې کوم ځای طرف ته اوسېږي؟ داسې د بالا طرف ته اوسېږي که نه د مدینې طرف ته؟ د بالا وته ورور. د بالا طرف ته اوسېږي. ښه ډېره مننه. دغه لباسونه چې تا په دوکان کې موږ وینو دا د له کوم ځای راوړي دي دغې شاهین بازار ته؟ دا د مختلفو هیوادونو دي. د پاکستان هم پکې شته دی، د چینایي هم پکې شته دی، هندي هم پکې شته دی، مختلف دي ورور. او د افغانستان؟ د افغانستان هم پکې شته، وطني هم پکې شته. نو ګوره اول باید تا ویلو چې د افغانستان بیا پاکستان باندې بیخي یادوي نه پکې به دې ویل چین دا یو بس داسې به دې ویل یو بل ملک هم پکې شته دی. خو موږ خو اوس الحمدلله خپل وطني تولید شروع کړی دی چې په هغې کې جنسونه راسره شته دی، 105 ډیزاینه پکې وطني هم شته دی. صحیح دی قاري صاحب. راځه د دې چینایي هندي او د نور ټول نه به تېر شو. زمونږ د ګران هېواد افغانستان تولیدات ګورو هغه به راته ښایي. دا نور هر څه چې دي هغوی نه به تېر شو. صحیح دی زړه دې دی که نه؟ راځه مهرباني وکړه دا د افغانستان تولیدات راته وښایه. قدرمنو هېوادوالو زموږ هڅه هم دا ده چې د خپل هېواد تولیدات وکارول. تاسو مو هیله ده چې د خپل هېواد له تولیداتو استفاده وکړئ تر څو زموږ هېواد په پښو باندې ودرېږي. قاري صاحب کوم یو د افغانستان تولیدات دي؟ یو ډیزاین خو وروره دا دی. ها دا په افغانستان کې جوړېږي؟ دا وطني دی. په شاهین بازار کې جوړېږي که بل ځای مو راوړی دی؟ دا الحمدلله هرات کې جوړېږي. ښه هرات کې جوړېږي. د دې ریټونه څو دي؟ دا په څو افغانۍ دی دغه؟ دغه موږ له راځي وروره 180 روپۍ افغانۍ. تاسو ته په 180 راځي او خرڅوئ په څو افغانۍ؟ تاسو وګورئ هېوادوالو. نو زمونږ خو فعالیت نوی دی، د ده په خاطر چې مونږ دلته خلکو سره ډېره ګزاره وکړو او 20 روپۍ وګټو، 10 روپۍ وګټو چې زمونږ دغه شاهین بازار پرمختګ وکړي، نه چې شاله پس پاتې شي. نو د دې قیمت دې ونه ویلې؟ 100 روپۍ دغه بیه کوو تر 200 پورې، نهایي ریټ یې 200 روپۍ. نو ولې روغه خبره نه کوي هېوادوالو ته؟ مثلا په 180 ما راوړې 20 افغانۍ درنه ګټم په 200 افغانۍ در کوم، که اخلې واخله که نیزه. اوس خو دغه ټوله دوکاندارۍ کې دا سیستم روان دی که نه چې فرض کوه یو 50 روپۍ به جیګ وي، چې 50 جیګ ونه وي او ډایرکټ وله په دغه روپۍ وي او په 200 روپۍ، نو هېڅ فایده نه کوي ورو. که په یوه خبره ونه درېږي ښه نه دی؟ باید ودرېږو. صحیح. بس نور چې زه راتلم دوکان ته ما ته یو ودانۍ په 180 راوړې 20 افغانۍ نه ګټم 200 افغانۍ شو، که اخلې واخله که نیزه. صحیح دی. دا په هرات کې جوړېږي دغه کالي. صحیح دی. دا هم په هرات کې جوړېږي. د دې قیمت دې ونه ویلې قاري صاحب؟ دا جنس دواړه یو دی، فقط دا ډیزاین چې دی بیل ډیزاین دی، هغه بیل ډیزاین دی، په ده کې به هغه ډیزاین هم دی، درې ډیزاین راځي. دا ګاج دی که نه؟ ښه دا نه دی دغه ټول ګاج وروره. ښه دا ټول ګاج دی. دا په څو افغانۍ دی؟ دا چې هماغه یو ریټ دی. ښه هماغه یو ریټ دی. او دا څومره ماشوم ته کار کوي؟ څو کلونو ماشوم ته؟ دغه چې دی وروره د یو نیم کال پورې. یو نیم کال؟ صفر نه یو نیم کاله پورې. صفر نه یو نیم کال. لکه مقصد موږ له چې څوک راشي که نه څوک ووایي چې 6 میاشتو راکړه یا د یو نیم کال یا د یو کال، دغه چې دی ګرد کالي دی وروره دا 3-4 قسمه. دا صفر کوم ځای شروع کېږي؟ لکه د 6 میاشتو نه یو نوزادي وروره، یو چې دي کمیسونه چې دي د 18-22 دا سیزونه راځي. نو موږ الحمدلله دلته ډېر وخت نه دوکانداري کوو، تقریبا 14-15 کاله اوس چې زه دلته په زرګرۍ کوڅه کې کار کوم او مختلف شیان. ډېر ښه سابقه داره سړی په دغې برخه کې. نور د افغانستان تولیدات کوم یو دي؟ د افغانستان چې دی وروره څه پکې په اصطلاح لته بربند دي. دغه دې ته څه وایي تاسو؟ دې له وایي لته او بربند، روڼې او سوزنې. روڼې او سورنې. دې کې یو دانې پټۍ ورته وایي. دا یو چې دی دا پټۍ ده، دا چې دی روڼې دی دغه یې جوړه ده، مکمل سیټ دی. دا په څو افغانۍ دی؟ دغه موږ راوړو وروره په 120 افغانۍ. تاسو یې په 120 راوړئ او په خرڅوئ په څو افغانۍ؟ خرڅوئ 180 روپۍ به کوو که یو نیم سل هم خرڅ کوو. اما ته په څو افغانۍ راکړي؟ تا ته مړه چې څو دی زړه مشکل نشته. ډېره مننه. دا په افغانستان کې جوړېږي که نه؟ دا ټول په افغانستان کې جوړېږي چې دې کې به 2 قسمه دي، یو دا دي، یو د لاس کار والا دي. کوم یو د لاس کار؟ دا د لاس کار والا دي. صحیح ده. صحیح. دې له وایي موردار. ها دې ته موردار وایي. دې خو کوز شی نشته په قدم دې غاړه کې. همدغه یو ګولي. دا په څو افغانۍ دی؟ دغه چې دی په 120 روپۍ موږ له راځي. ښه تاسو په 120 راځي. موږ 210 به کوو 200 ډایرکټ خرڅ. ډایرکټ 200. او دا چې دی دا 10 افغانۍ پکې ګټئ. یو شی دی 10 افغانۍ. ښه ډېره مننه قاري صاحب. دغه جوړه راته وښایه دا له کوم ځای نه راځي؟ دغه فکر کومه هندي؟ دا چې دی دا پاکستاني دی، دا ګاش دی. دا ګاج پاکستاني دی. دا په څو افغانۍ خرڅېږي؟ دغه
منګه به یې کوو 600 به یې کوو وروره 5.5 یې هم ورکوو او 1500 هم ورکوو 600 افغانۍ او دغه خپله په 450 روپۍ موږ ته تمام او څومره عمر ماشوم لپاره دا کار کوي دا 8 کالو ده 8 کال 8 ونیم 8 او ونیم ډېره مننه قاري صاحب محترم چې خبره ترې سره وکړلې مهرباني ډېره مننه قدرمنو هیوادوالو چې راسره راسئ او زموږ ملتیا کوئ او له تاسو مو هیله دا ده چې د خپل هیواد له تولیداتو څخه استفاده وکړئ ځکه تاسو ولیدل کوم چې له پاکستانه راغلي په 1500 روپیو او په افغانستان کې جوړ شوي د افغاني تولیداتو هغه بیا په 100 افغانۍ وو هم ستاسو لپاره اقتصادي تمامېږي او هم د هیوادوالو لپاره ګټه ده دغه حاجي صاحب سره خبرې کوو دا هم دغه د دوکانداري سلام علیکم حاجي صاحب خیر اجازه دوکاندار شو سلام علیکم حاجي صاحب بخیر خیرت دی خیرت دی شپه ورځ بخیر تیریږي شکر الله نو مبارک دی مبارک مې حاجي سرګل حاجي سرګل د جلال آباد ښار اوسېدونکی او بيسودو ها بيسودو ډېره مننه څومره وخت کې حاجي صاحب چې دغه دوکان دې پرانیستی دغه دوکان لکه څه نه میاشتې که لس میاشتې دغه نه وتېږي ډېر وخت کېږي نه میاشتې مارکیټ چې جوړ شوی ستا دوکان هم سره سم جوړ شوی او بالکل اوله کې جوړ ډېره مننه بخیر چې څو نفر سره په دغه دوکان کې مصروفه دي اوس پهلنګ سره موږ مارکیټ خو نه تا ته معلوم نه وای جوړ څه چاته معلوم نه ده چې مارکیټ اگر که بازار کې د خو مرګم چاته معلوم نه ده اوس پهلنګ خو ځای وازم یوازې نور او زوی وراره سره کار نه کوي نه تر اوسه فعلا نشته نو دا مارکیټ لږ دغه څه ډېر مننه د کوم هیوادونو تولیدات تاسو سره شته دلته بس دا زیاتره چین ده لکه اوس پاکستان نه مخکې راته پاکستان اوس بند ده کنه چین ده او انډیا والا او د افغانستان نشته در سره افغانستان څخه ډېر ښه جوړ شوي ښه ډیزاین دی د افغانستان صحیح دی د افغانستان تولیدات ډیزاین هر څه براته وخی او را سره به وغږیږي چې هیوادوال کوم رنګونه ډېر وړي او په کوم کیفیت باندې وړي خو خای دا چې وی ګورو بالکل دا د افغانستان تولید ده د ګل یو کلن نیول ته د لس کلن پورې دا به ستاسو د ګرمۍ مال د صحیح او ریټ هم مناسب ریټ ده سو ریټ دی لکه دې اوس بار به ډېری خو ته موږ سره 250 روپے خدا په 250 روپے افغانستان ته چیرته په شاهین بازار کې جوړیږي کله کابل هم راوړي نه کابل نه راوړي ډېر مننه نور براته خایي چې افغانستان تولید ده خار کوم صدر ځای کې ستاسو د افغانستان تولید ده دا ودونو کې او اخترونو کې دا ډېر زیات استعمالېږي او دې ریټ هم خدا بس لکه خشه په 300 روپے په 300 افغانۍ دا د وړو لپاره د شمیل نه دا د سر ودونو د اخترونو لپاره لکه د زمي مال خدا ځانګړو ورځو لپاره او ځانګړو ورځو لپاره دا خلک اخلي ډېر مننه نور ته خایي چې نور د افغانستان تولید چې د دوه رقم خو ډېر کامیاب دي پکې او دغه چې دي دا نور چې دي انډیا والا دي هغه بوت کې چې لګیدا د انډیا والا دا چې دا کاټن د خپل خدام انډیا والا پاکستان لکه نسته د پاکستان دا ډېر ښه خبره چې په دکان کې پاکستاني شې نشته او افغاني او هندي تولیدات لري دلته چینی الله دې په کاروبار کې برکت واچوي صاحب ډېر مننه چې لومړیتوب د خپل هیواد ته ورکړي زموږ هیوادوال په اوس حالاتو کې کوم کالي ډېر اخلي او کوم تولیدات ډېر استفاده کوي خبره دا ده چې دا خلک چې دی اوس پهلن چې ترازی یا زی زیاتره کوشش کوي چې کم قیمت والی کم قیمت والی اگر دا خپل وطني شراوتي د ان شاء الله زدام ډېر اخلي ډېر مننه کم قیمت والا اخلي زیاتره اقتصاد له خونه دغه او کم قیمت خو د خپل افغاني تولیداتو دی کنه او تاسو په 200 دی هغه ویلي او 300 دغه ویلي دا ډېر هغه دا 900 هغه زر 900 قیمت دی بل لکه خارجي معلومه خبر ده اگر که دی هغه شته دی دغه شته لغه نه خدا کیفیت او کیفیت خدا لیکن استعمال کې موږ د وړي مال جوړ کړی دا خټه وړي جوړي هغه یو وړي بس لکه دوه وړي دا افغاني دي هغه وړي لپاره دي لکه لوی وړي دي ستاسو د وړي لپاره دا په سود دی لکه اوس دا چې دا په 280 روپے ماشاءالله به خیر ځانه دي ارزان هم دا او کیفیت هم خدای ډېر مننه چې لکم موزاینو ته خلک راځي د جلال آباد راځي جلال آباد دار سین راځي د خوګانې لغونه څخه خاطر راځي خو خبره ده چې اوس چاته معلوم نه لګا دا د په ذریعہ باندې خلکو ته معلوماتو سره ته مارکیټ ده نو ان شاء الله راي بس یو کنه خار ده نه خو چاته معلوم نه سم مارکیټ ان شاء الله زموږ خبرونه په خبردا سره به ډېر هیوادوال دینه خبر شي او ساسي دکان ته وراشي مرجبه وکي ان شاء الله ټاګر کوچی نه بل جنب ان شاء الله ډېر کمی ډېر مننه خیر ډېر مننه چې خبره تر سره کړې ډېر مننه قدرمن هیوادوالو چې را سره سې زموږ خبرونه ګوري ملتیا مو کوي دا په جلال آباد ښار کې نوې جوړ شوی د خزینه او جامو او فیشن توکو لوی مارکیټ دی چې د شاهین بازار په نامه یادېږي او دغه هیوادوالو خبرې تاسو واوردلې هټیوالو خبرې مو واوردلې چې دا ډېر کم وخت کې جوړ شوی دی خو ما د چا پام او توجه ورته انده شوي نو که تاسو هم چې زموږ خبرونه ګوري نو حتما راشئ او له دغه توکو او له دغه تولیدات نه استفاده وکړئ هم به مو هیواد په پښو درېږي او هم مو هیوادوال
سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې.